السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو او ټول هغه مسلمانان ورونه چې د ما بیا د خبرې اوري. مسلمانان ورونو، ما مخکې یو بل تحقیق په دې کړی وو، په دې می خبرې کړې ولې چې اختلاف مسلمانانو ته څومره لوی خطر ده. اختلاف دی وسی د ادب په چوکاټ کې، خو اختلاف نه دی افتراق نه جوړیږي. داسې دی نه کیږي چې د مسلمانانو په مابین کې الله مکړه چې افتراق راسي، یعنی مسلمانان دوه ټوټې سي. او لکه دا اوس بالفعل زمانه کې چې مسلمانان بلکې د علماو په نامه باندې خلک داسې اختلافونه کوي، یو بل ته داسې پیغورونه ورکوي چې په دې باندې ټول اسلام ته ضربه رسیږي. خیر دا زه داسې نه وایم چې زه معنا یو غټ عالم یم، یو عاجز عالم یم، خو خوا مې په دې بدیږي کیدای سي د بعضې علماو دې مسئلې ته فکر نه وي. هر هغه چې د عالم په نوم باندې دا الله دې نه کوي چې هغه باندې یو تور ولګیږي، ځکه موږ نن د ملحد دنیا سره په جنگ باندې یو، او نن د هر عالم خبرې ډېرې زیاتې نشر کیږي چې مازې ملحدینو ته په لاس ورسي، له هغه نه استدلال او استفاده کوي. نو دغه علما چې د خپل اختلافونه نن په خپل مابین کې کوي، داسې چټیاتو ته ووځي چې که هغه ګناه بالفرض یو عالم کړي وي چې دی پیغور ورکړي، خو هغه په حقیقت کې د ټولو علماو پیغور ده. هغه په حقیقت کې د ټولو علماو دپاره د تور داغ ده. مسلمانانو ورونو، اسې تنبیه دپاره یې وایمه، علامه خطیب بغدادي رحمه الله پسې چې علماو کوم تور لګولی چې همدغسې اختلافونه یو وخت کې را پیدا سوي چې تأنیب الخطیب فی ما ساق علی ابي حنیفه من الاکاذیب، په دې کتاب کې که کوم شیان چې لیدلی دي، یعنې چې سړی وګوري او غیرتي عالم وي، تر حده یې ډېره خوا بده سي. نو مسلمانانو ورونو نه مې غوښتنه بیا هم دا ده، خصوصا علما ورونو التماس کوم ترېنه کومه مسایلو باندې چې تاسې اختلاف ده، دغه اختلاف یا خپل مایند کې سره وغږیږئ او یا افتراق مه ترې جوړوئ. داسې حالت ته یې مه کوئ او داسې دښمن ته یې په لاس مه ورکوئ چې یو بل ته دومره سپکې سپورې او دومره پیغورونه ورکوئ چې هغه بیا مونږ ټولو علماو ته، که هغه هر چیرې وي، ټولو علماو ته پیغور ګرځېږي مسلمانانو ورونو. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې ما کله رسول علیه السلام ته هجرت راوکړ، نو دوه کسان ول، د هغوی خپل مابین کې په یو آیات کې اختلاف سو، او دواړو یو په بل باندې د اختلاف د وجې نه غږونه پورته کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته، په مخ کې غوسه او غضب معلومېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې انما هلک من کان قبلکم، هلاک سول هغه څوک چې مخکې له تاسې نه ول، په دې وجې ده باختلافهم فی الکتاب، ځکه دوی په خپلو کتابونو کې اختلاف وکړ. اختلاف یې داسې مرتبې ته ورسید چې افتراق ترنه جوړ سو. نن مونږ هم همدغسې حالت سره مخ یو. اختلاف د مونږ علماوي چې دا د امت دپاره رحمت ده، خو نن مونږ مسلمانان ډېر معمولي خبرو باندې، او دغه خبرې چې مونږ یو مسلمان راجګیږي بل مسلمان په یوه خبر کافر کوي، نو دلته ملحدینو ته ښه زمینه مساعده کیږي. هغوی وایي چې په یو ساحه کې دوه علما نه سره جوړیږي. نو خو دې نه معلومیږي چې دا سړی چې دا انټرنیټي شبکات یې وګوري، تر ټولو نه ډېر اختلاف هغه د علماو ده، تر ټولو نه ډېر جنجالونه د علماو دي. ملحدین تر دې نه یو استفاده کوي. هغوی داسې فکر کوي، خلکو ته وایي که چېرته د اسلام دین په حق وای، نو ولې دومره اختلاف پکې ده؟ نو چې اختلاف پکې ده په ناحقه ده، نعوذ بالله. نو هغه دین د اسلام خو یو حق دین ده، خو دغسې علما چې جاه طلبه وي، دوی ځانونو ته مرتبې غواړي چې مرتبه الله درنکي، نه یې سي څوک درکولی. نو هغه ټولو مسلمانانو ته او یا ملحدینو الحاد ته تبر په لاس ورکول دي. او دوه درې مثالونه یې وایم مسلمانانو ورونو.
علما وی په کتابونو کې وی لکه مثلا علامه ابو داود سجستانی رحمه الله په خپل سنن کې دا ذکر کړی ده او په مسلم شریف کې هم ستا، په نسائی شریف کې هم ستا. یو ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت وګوري مسلمانانو ورونو، د اختلاف داسې نه ده چې اوسنی د اختلاف مخکې و، بلکې دا په د انسان طبعیت اختلاف ده. ډېر سړی کوشش وکړي خامخا اختلاف پیدا کیږي، د زوی د پلار سره اختلافي، بلکې غیر له دین نه په نورو امورو، تجارتي امورو، طبعي امورو، دنیوي امورو کې هم اختلاف سته ده. خو دغه اختلاف نه باید داسې جوړ نسي چې مسلمانان ترې نه ټوټه سي. نو عمر رضی الله عنه د علی رضی الله عنه په مابین کې په بعضې مواردو کې اختلافونه راغلي ول، خو هغه داسې خلک ول چې په کوم مسله کې به اختلاف و، هغه اختلاف به په خپل جای پرېښوده، خو چې د حق جای به راغی بیا به د حق په جای کې د یو د بل څومره لویه اتباع کوله. نن موږ داسې نه یو، د اختلاف تقریبا چې سړی ګوري د جاه طلبۍ دپاره ده. نو عمر رضی الله عنه یوه ښځه وله میړې چیرته تللی و، غایب و، میړې تللی و، دا ښځه په کور کې غایبه وه، تنا وه، مغیبه وله. نو دې باندې به خلک به ورتلل، چونکې دا میړې نه و، خلک به کور ته ورتلل. نو خلکو عمر رضی الله عنه ته شکایت وکړ. نو عمر رضی الله عنه دا ښځه راوغوښتله. نو چې دا ښځه راغله په لاره را روانه ده، ځان سره وایي وویلاه ما لها ولی عمر، ما لره او یعنی زه عمر صاحب ولې غوښتلی یم، څه وجه به یې ورخطا وه، ځکه د عمر رضی الله عنه دغه هغه کې الله پاک یوه لویه دبدبه کېښودلې وه، په لاره روانه وله. عمر رضی الله عنه ته ورتلله چې یو دم په دې باندې د ډېر ډار د وجې نه هغه اولاد یې په نس و، نو هغه د اولاد مرض پې ولګېده. کله چې کور ته ننوتله نو بچی یې وغورځاو، بچی یې چې وغورځاو نو هغه وړکي هلک چیغه وکړه، دوه یا یوه چیغه یې وکړله، وی مړ سو. عمر رضی الله عنه صحابه راوغوښتل، له هغوی سره یې مشوره وکړله چې په ما خو به دیت نه وي. نو صحابه ورته ویلې، بعضو صحابه انما انت وال مؤدب، ته والی او تا خو تأدیب مقصد و دې ښځې ته چې میړه دې نسته، باید کور ته دې څوک در نسي. نو تهدید دې کړل، نو دا خو پروا نه کوي چې بچی غورځېدلی. علي رضی الله عنه هم دلته چپ ناست و. نو عمر رضی الله عنه مخ ورواړو علي صاحب ته، ورته ویلې ما تقول. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلې دوی تا ته خپلې رایې وویلې د صحابه، خو دوی په خپله رایه کې وایي خطا دي. وی زه تا ته داسې خبر کوم چې باید ته یې دیت ورکړې، ځکه دا ښځه تا ډاره کړې ده او بچی د تا په سبب باندې د تا د وجې نه بچی غورځولی ده. نو عمر رضی الله عنه بیا دیت له خپل عاقلې او له خپل قوم نه د دغه هلک دیت ورک. فامر عمر ان یقسم عقله، یعنی دیت على قومه. نو مسلمانانو ورونو عمر رضی الله عنه هلته به د علي رضی الله عنه سره په مسایلو کې اختلافات راتلل، خو د هغوی اختلاف داسې نه و چې مسلمانان ترې نه ټوټه سي. کله به چې د حق خبره راغله او ګوره هغه وخت کې عمر صاحب خلیفه هم و، بیا به هم د عمر رضی الله عنه به د علي رضی الله عنه د خبرې تایید کو. نو مسلمانانو ورونو اختلاف دغه ته ویل کېږي. تاسې عوام ورونو او طالبانو ورونو ته وایم او محصلینو پوهنتونونو ورونو ته وایم، د علماو ته دا خطاب نه کوم. دغه علما چې په دغه وړو مسئلو باندې سره اختلافونه دي، په مستحباتو باندې، که دوی خپل مابین کې یو په بل باندې وسله لاس ته ورسي او تنهایی گیر کې، لکه رسول الله وی یهودي وی د یهودو دا عادت ته چې مسلمان تنا په لاس باندې ورسي، وی مشوره په دې کوي د خپل ځان سره چې څنګه یې مړ کمه. نو زه وایم چې دغه علما هم د اختلاف نن داسې مرتبې ته موږ رسولی ده چې که قبل مولا ماته په گیر باندې راسي نو زه به یې مړ کمه. نو مسلمانانو ورونو، نو ته ووایه، تاسې ووایئ چې د مسلمانانو نننی اختلاف او پخوانی اختلاف څومره لوی فرق لري. الله دې موږ په حال باندې رحم وکړي. عبدالله ابن عباس او زید ابن ثابت رضی الله عنهما دواړه لوی لوی صحابه ول. دغه دواړه لوی صحابه په خپل مابین کې په ډیرو مسایلو کې اختلاف درلوده. مثلا یوه مسله چې د دوی په مابین کې اختلاف و هغه دا و چې
کله چې یو سړی مړ سي نیکه ترېنه پاتې وي او ورونه او خورګان هم تېر پاتې وي، نو عبدالله ابن عباس یې ویلي چې دا ټول میراث نیکه ته ده، خویندو د دې سړي ورونو ته هغه نسته ده، میراث نسته ده. لکه پلار غوندې چې زوی مړ سي پلار پاتې سي نو میراث ورونو ته نسته، دلته هم نسته ده. او زید ابن ثابت رضی الله عنه ویلي چې نه، هغه داسې ویلي چې میراث ستا ورته ورونو ته، یعنې کله چې نیکه یو سړی مړ سي نیکه یې هم پاتې سي ورونه یې هم پاتې سي او خویندې هم پاتې سي، نیکه ته هم زکات سته، ورونو خویندو ته هم زکات سته. دغه مسئله کې د دوی په مابین کې د ابن عباس رضی الله عنه د زید ابن ثابت رضی الله عنه په مابین کې اختلاف ډېر وکت سو، خو بیا مسلمانانو حق ته دومره تابع خلک ول، اختلاف نه افتراق نه جوړاو، یعنی اختلاف نه داسې مرتبه نه جوړوله چې خدای نه کرده مسلمانان دوه ټوټې کی. علما کتابونو کې لیکي، مثلا حافظ ابن عبدالبر جامع بیان العلم و فضله او خطیب بغدادي رحمه الله په جامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کې او امام بیهقي سنن الکبرا کې لیکي. یو ورځ یوې جنازې ته زید ابن ثابت رضی الله عنه راغلی و، نو دی چې کله په هغه اوښه باندې سپور و، نو عبدالله ابن عباس راغی د هغه اوښې پړی نیولی و په کومه اوښه باندې چې زید ابن ثابت رضی الله عنه سپور و، دا اوښه یې کشکودله. نو زید ورته ویلې تنحه یا ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم، لرې سه ای د رسول الله د تره زویه. نو هغه ورته ویلې ابن عباس یې ورته ویلې هکذا امرنا، مونږ ته همداسې امر سوی ان نفعل بعلمائنا و کبرائنا، مونږ ته همداسې امر سوی چې تاسې عزت وکئ د علماو د خپلو مشرانو مو. نو زید څه ورته ویلې؟ زید ورته ویلې اریني یدکه، لاس دې راوښیه رایې که. فاخرج ابن عباس خپل لاس ورته راوویسته، زید رضی الله عنه یې لاس مچوک. نو زید ورته ویلې هکذا امرنا ان نفعل باهل بیت نبینا. نو ګوري مسلمانانو ورونو، هلته د دوی اختلاف ته ګوره او هلته د دوی ادب ته ګوره. دواړه علما ول اختلاف هم په مسئله کې موجود و. هغه به چې هغه په اوښه باندې سپور اوښه به یې کشکودله، هغه به د هغه بیرته په احترام کې لاس مچوک. نو فکر نه کوم چې اوس خو لاس مچوکي، لاس مه مچوکوه، خیر ده عالمه، د یو د بل خیر ده، نور احترام یې مه کوه، خو هغه ګناهونه که بالفرض ترنه سوي وي نن یې جامعې ته مه راسپړه، افتراعات یې مه پسې کوه، ځکه دغه افتراعات ټول علماو ته بلکې د دین ټولو متدینو مسلمانانو ته پیغور ګرځېږي او د الحاد په لاس باندې ورځي. دا بله مسئله مسلمانانو ورونو. درېیمه دا ده چې ابو نعیم اصفهاني رحمه الله په حلیة الاولیاء کې او حافظ ابن عبدالبر رحمه الله په استیعاب فی معرفة الاصحاب کتاب کې لیکلي، ضرار ابن الضمراء الکنانی دا یو صحابي و. یو ورځ معاویه رضی الله عنه ته وایي صف لی علیا، د معاویه او د علي رضی الله عنه په مابین کې مسلمانانو څومره اختلافونه او جنګونه سوي دي، خو بیا هم د دوی په مابین کې دا اختلاف دا د ادب په چوکاټ کې یو د بل حقانیت ته تسلیم ول. نو هغه ورته ویلې دا ضرار ابن الضمراء کنانی ورته ویلې علي هغه ته معاویه صاحب ته ویلې صف لی علیا، د علي صاحب ما ته مناقب ذکر کړه، صفت یې راته وکړه څنګه سړی و. هغه ورته ویلې مات مې که څه کوې؟ وی نه راته وایې به. نو هغه معاویه رضی الله عنه ورته شروع سو، ورته ویلې چې دا داسې یو قوي سړی و او داسې عادل سړی و، صفتونه یې ورته کول، د شپې به یې تهجد کول او سترګو نه به یې اوښکې بهېدلې، د الله په لار کې د هیڅ ملامتونکي نه ډارېده او داسې صفتونه یې کول چې قوال بالحق فلان فلان فلان. فوقفت دموع معاویه على لحیته. نو دغه اوښکې د معاویه صاحب په ګیره راوبهېدلې.
ان همداسې پرې را روانې ولې او په نستوني باندې د خپلې اوښکې پاکولې. وقد اختنق القوم بالبکا، څومره خلک چې دلته ناستو ټول په ژړا باندې سول. نو ګوري مسلمانانو ورونو هلته د دوی په مابین کې اختلافونو ته ګوره، خو اختلاف د دوی د الله دپاره و، د دې دپاره نه و چې هغوی خپل جاه و مرتبه او خلکو ته خپل ځان ور وپېژني. نو دغه مسلمانانو ورونو الله پاک دی وکړي هر څوک چې د ما دا خبرې اوري نو خیر ده د یو عاجز عالم په هغه باندې د علماو نه غوښتنه کوم او مسلمانانو ورونو نه چې یو بل مسلمان ورور ته مور ورسوي. خیر ده که اختلاف ستا یو عالم یو تحقیق وکړي بل عالم د بل تحقیق وکړي، نه د دغه عالم نوم یادوي. ادب هم داسې ده، نه د دغه عالم نوم یادوي، نه د دغه عالم پسې سپکې سپورې وایي. خلک الحمدلله نن هوښیار سوي دي. هغه د تا تحقیق به دریم نفر واوري چې دواړه تحقیقونه به ورته کېږدي چې کم عالم په حقه باندې ده. نو نه به د علماو سپکه کېږي، نه به مسلمانان په خپل دین باندې بې اعتماده کېږي. اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسی الکابلی الدیوبندی الحنفی. دا د موږ دویم تحقیق مخکې موږ په همدغه مسئله باندې بحث کړی و. الله مو جوړ لره کامیابي مو نصیب سه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.